له پاکستان سره تر نظامي نښتې وروسته هندوستان له رادار څخه پټېدونکې جنګي الوتکې جوړوي. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د هندوستان او پاکستان ترمنځ له نظامي شخړې وروسته او په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه د وسلو په نوې سیالۍ کې ښکېل دي، د هندوستان دفاع وزارت وایي چې له رادار څخه پټېدونکي تر ټولو پرمختللي جنګي الوتکو جوړول یې تصویب کړي دي. د هندوستان دفاع وزارت زیاته کړې چې د هندوستان د دولتي الوتنو پراختیا ادارې ته دغه پروګرام د عملي کولو مسؤلیت سپارل شوی او ډېر ژر به هم دولتي او هم خصوصي دفاعي شرکتونه دغه الوتکې د لومړنۍ نمونې جوړولو لپاره راوبولي. یا د جنګي الوتکې ته د 5م نسل 2 موټوره سیستم په نظر کې نیول شوی دی. دغه پروژه د هندوستان هوایي ځواک لپاره چې ډېری الوتکې روسي او د پخواني شوروي د خورا مهم بلل شوی دی. پاکستان هم د چین لخوا جوړه شوې یو تر ټولو پرمختللې جنګي الوتکه چې J-10 نومیږي په خپل واک کې لري. د هندوستان او پاکستان پوځونو چې دواړه اټومي وسلې لري په روانه میاشت کې د 4 ورځنۍ جګړې پر مهال له جنګي الوتکو، توغندیو، بې پایلوټه الوتکو، ډرونونو او توپخانو څخه استفاده وکړه. دواړو خواو دغه نښتې د ګټلو دعوا وکړه، خو د دواړو لوریو لخوا د بې پایلوټه الوتکو او د لویدیځو او چینایي جنګي الوتکو پراخ استعمال د نړۍ د پوځونو پام ځان ته اړولی دی. ځینو شنونکو ادعا وکړه چې د چین جوړې الوتکې د لویدیځ له وسلو په ځانګړي ډول د فرانسې له رافایل جنګي الوتکو څخه غوره دي. اوربیټرز خبري اژانس د یوې څېړنې له مخې چې له 15 کسانو امنیتي چارواکو د صنعتي مشرانو او تحلیل کوونکو سره په هندوستان او پاکستان کې خبرې وکړې، دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو په پراخه کچه له بې پایلوټه الوتکو څخه استفاده کوي.